بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو لیدونکو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. ستاسې د روغتیا او سوکالۍ په هیله دا دی بیا هم زه ستاسې په چوپړ کې حاضر یم د 12 ټولګي 45 لوست غواړم تاسو ته تشریح کړم. په دې لوست کې موږ د تیر مکمل فصل لنډیز تاسو ته رایه کوو چې که چیرې تاسو نه کوم درس پاتې شوی وي یا ځینې سکتګي راغلی وي نو کولی شئ د دغه لنډیز په لیدلو سره خپل هغه ستونزې حل کړئ. د دې درس په پای کې موږ هیله دا ده ستاسو نه چې د الکایل هلایدونو په اړه پوره معلومات ترلاسه کړئ. الکایل هلایدونه وپېژنئ، د هغوی نومېښودنه باندې، همدارنګه د الکایل هلایدونو کیمیاوي او فزیکي خواص، همدارنګه د الکایل هلایدونو لاسته راوړنه چې څنګه لاسته راځي او د هغه مهم مرکبات د الکایل هلایدونو چې دي په هغې اړه باید موږ پوه شو. موږ الکایل هلایدونه داسې تعریف کړي وو که چیرې موږ یوه باقیه د عضوي یا یو رادیکل چې ولرو د هالوجن سره، دا که چیرې موږ تعامل ورکړو، هالوجن مو په ایکس ښودلی و چې ایکس شامل کېده د فلورین، کلورین، برومین او آیودین. د ایکس یعنی ایکس مساوي کېده د دغه څلور عنصرونو سره چې دته موږ یعنی ایکس د هالوجنونو نماینده دی، یعنی کولی شي چې فلورین، کلورین، برومین او آیودین پکې شامل وي. او دغه میتایل یعنی بقیه ده، دغه بقیه موږ په آر ښودلې ده، یعنی کولی شي چې دا الکان وي، د الکینونو بقیه وي یا د سایکل الکانونو وي. همدارنګه هر عضوي بقیه چې وي که چیرې د هالوجن سره تعامل وکړي نو د الکایل هالایت په نامه یادیږي. یعنی د الکان څخه چې یعنی دا که چیرې موږ په نظر کې ونیسو، میتان دا یو الکان دی. د الکان څخه چې دغه یو هایدروجن کم شي الکایل لاسته راځي، یعنی د یو هایدروجن کمیدلو سره الکایل لاسته راځي. او که چیرې دغه الکایل موږ د کلورین د هالوجنونو سره تعامل ورکړو نو څه جوړوي؟ الکایل هالایت جوړوي. الکایل هلایدونه په صنعت کې ډیر کارونه لري، ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د دوی نومېښودنه کې هم معمولي نومونه دي او هم آیوپک په طریقه باندې نومېښودنه کیږي. معمولي نومونو کې تاسو پوهیږئ چې د هغه د عضوي بقیې نوم او ورسره د هالوجن نوم په آخر کې آی ای ډي اضافه کیږي. د مثال په ډول CH3Cl د ده نوم ویلی شو چې میتایل کلوراید، یعنی میتایل کلور او آی ای ډي ورسره اضافه کیږي، آی ډي ای. که چیرې موږ الکایل هلایدونه وایو نو الکایل هلایدونه هم لومړني، دویم او دریم الکایل هلایدونه هم موږ لرو. یعنی کوم کاربن کې چې هالوجن نصب دی، که چیرې هغه کاربن د یوه بل کاربن سره اړیکه ولري نو هغه لومړنی کاربن دی، پرایمري ورته وایي. او که چیرې کوم کاربن باندې چې هالوجن نصب کیږي د دوه کاربنونو سره اړیکه ولري نو هغه د سیکنډري الکایل هالایت باندې په نامه یادیږي. د مثال په ډول تاسو پوهیږئ چې که چیرې دا ولیکو چې CH3CH2Cl دغه کلورین د دغه کاربن سره اړیکه لري، دغه کاربن به د یوه بل کاربن سره اړیکه لري نو دته پرایمري الکایل هالایت وایي. که چیرې دغه هالوجن په هغه کاربن کې چې
هغه کاربن د دوه نورو کاربنونو سره اړیکه ولري د دویم یا سکنډري هالوجن یا الکایل هالایډ په نامه یادیږي. د مثال په ډول که چیرې موږ ولرو چې CH درې رابطه CH رابطه CH درې دلته موږ برومین ولرو. تاسې ګورئ چې برومین په هغه کاربن باندې نصب دی چې دا د دوه کاربنونو نورو سره هم اړیکه لري، نو ده ته وایي سکنډري یعنی دویم الکایل هالایډ. که چیرې موږ ولرو چې C3 CH درې CH درې کلور دا الکایل هالایډ ته بیا 3.3 وایي، په دې خاطر چې دغه کاربن کې چې هالوجن نصب دی دا کاربن د درې نورو کاربنونو سره اړیکه لري، دته شوی 3.3 الکایل هالایډ. دا یې لومړنی وه، دا یې دویم او دا یې دریم. الکایل هالایډونو نوم ایښودنه باندې انشاءالله پوهېږي، ضرورت نشته چې زه پکې مثالونه کار وکړم. حتما تاسې الکانونو کې هم د آیوپاک په طریقه هم نوم ایښودنه کړې او د معمولي طریقه هم چې موږ کوم روش چې په الکالونو کې په نظر کې نیسو هغه په الکایل هالایډونو کې هم په نظر کې نیسو، فقط دلته یو هالوجن اضافه کېږي چې د هغه نوم ورسره موږ په هغه کاربن باندې چې نصب کېږي د هغه کاربن شمېره ورسره لیکو. بله بحث یې وه د الکایل هالایډونو لاسته راوړنه وه چې موږ څنګه کولی شو الکایل هالایډ لاسته راوړو. که چیرې موږ الکان نیغ په نیغه د هالوجن سره تعامل ورکړو الکایل هالایډ لاسته راځي. یعنی موږ که چیرې میتان د کلورین سره تعامل ورکړو دغه تعامل د رڼا په شتون کې ترسره کیږي چې میتایل کلوراید او HCl لاسته راځي. که چیرې دغه مرکب بیا په نظر کې ونیسو چې ستاسو کتاب کې هغه مشق تمرین کې هم راغلی وه، اوس کولی شي چې هغه حل کړئ. دا هم که چیرې د کلورین سره تعامل وکړي نو CH2 Cl2 همدارنګه HCl لاسته راځي. او که چیرې موږ دغه مرکب بیا CH2 Cl2 د کلورین سره تعامل ورکړو بیا هم په نتیجه کې CHCl درې او HCl لاسته راځي. همدارنګه که چیرې موږ دغه چې کلوروفارم دی CHCl درې بیا هم د کلورین سره تعامل ورکړو دغه تعامل هم په نتیجه کې کاربن تتراکلوراید او HCl لاسته راځي. نو دی هغه د الکایل هالایډونو چې دغه مهم مرکبونه هم موږ په دې فصل کې تاسو ته تشریح کړل او د دوی لاسته راوړنه په دغه ترتیب لاسته راځي او د دوی کارونه هم په صنعت کې زیاته ده چې په تېر درسونو کې مو ویل لکه د کلوروفارم څخه په انستیزي کې ورڅخه کار اخیستل کېده، همدارنګه د میتایل کلوراید څخه سړونکو دستګاهګانو کې ورڅخه کار اخیستل کېږي او کاربن کلوراید چې یو عضوي مایع ده یو ښه حل کوونکی ده چې دی کولی شي چې عضوي مرکبات حل کړي. همدارنګه کلوروفارم هم کولی شي یو ښه محلل اوسي د عضوي موادو چې کولی شي رابر پلاستیک او ځینې نور شیان هم حل کړي. بل که چیرې موږ د الکایل هالایډونو لاسته راوړنو په اړه بل بحث ولرو هغه د الکولو سره د هایدروجن هالایډ تعامل دی. که چیرې مثلا موږ میتایل کلوراید سره میتایل الکول تعامل ورکړو وبخئ که چیرې موږ د میتایل الکولو سره هایدروجن کلوراید یا HCl تعامل ورکړو دغه تعامل
د دې سبب ګرځي چې یو مالیکول اوبه جوړې شي. همدارنګه CH3Cl یعنې یو تعویضي تعامل ترسره کیږي د الکول او هایدروجن حالات چې په نتیجه کې اوبه او میتایل کلوراید لاسته راځي. همدارنګه د الکینونو او الکالینو د تعامل څخه هم موږ کولی شو چې الکایل هلایدونه لاسته راوړو. موږ وروسته د لاسته راوړنې یعنې د الکایل هلایدونو د لاسته راوړنې څخه موږ د الکایل هلایدونو فزیکي خواص تاسو ته تشریح کړل چې فزیکي خواصو کې مو وویل الکایل هلایدونه چې دي د مالیکولي کتلې په زیاتېدلو سره د هغوی کثافات او د ایشېدو ټکي اضافه کیږي. یعنی تر ټولو لوړ د ایشېدو ټکي یا د ایشېدو درجه هغه الکایل هلایدونه لري چې آیودین ورسره وي او که چیرې الکایل ثابت وي نو هالوجنونه تغییر وکړي نو تر ټولو لوړ کثافت او همدارنګه د ایشېدو ټکی د آیودین او تر ټولو کم کثافت او د ایشېدو ټکی د هالوجن دي. همدارنګه موږ د الکایل هلایدونو کیمیاوي خواص ما هم تاسو ته مطالعه کړل چې په هغې کې مو وویل د الکایل هلایدونه تعویضي تعاملات ترسره کوي چې الکتروفیلي نیکلوفیلیک تعامل ترسره کوي. دغه نیکلوفیلیک تعامل په دوه برخو باندې ویشل شوي چې SN1 او SN2. SN1 هغه تعاملات وو چې د تعامل پروسه په یو پړاو کې ترسره کېدله او د SN2 تعاملات چې وو په دوه پړاوونو کې ترسره کېده. یو ښه مثال مو هم ورکړی و، خدای دې وکړي چې هغه مو هم په یاد کړي. همدارنګه موږ الکایل هلایدونه د امونیا سره تعامل ورکړی و چې په نتیجه کې امینونه لاسته راغلل. همدارنګه که چیرې موږ الکایل هلاید د اوبو سره تعامل ورکړو نو د تعامل نتیجه یې الکول دی چې الکول لاسته راځي. او بل که چیرې موږ الکایل هلایدونه د عضوي مالګو سره یو ځای کړو نو دلته هم ایسترونه لاسته راځي او ایستر لاسته راځي او بل مالګه لاسته راځي. مثال مو هم لیکلی و که چیرې موږ دغه مرکب په نظر کې ونیسو، دا د CH3CH2Cl سره تعامل ورکړو. د دغه تعامل نتیجه دا به زه دلته ولیکم. لومړی سودیم کلوراید جوړیږي او کوم بل مرکب چې لاسته راځي هغه یعنې CH3 رابطه CO رابطه O رابطه CH2CH3 میتایل ایتایل ایستر لاسته راځي. میتایل ایتایل ایستر او سودیم کلوراید. دا سودیم اسیتیت دی. موږ د ایتایل کلوراید سره تعامل ورکړه چې په نتیجه کې ایستر او سودیم کلوراید مالګه لاسته راغله. همدارنګه موږ د الکایل هلایدونو مهم مرکبات تاسو ته تشریح کړي وو چې میتایل کلوراید و. میتایل کلوراید د میتان او د کلورین نیغ په نیغ تعامل څخه چې 400 درجې تودوخه ورکول کېږي لاسته راځي. همدارنګه دی په 23.7 درجو کې په ایشېدو راځي. د دغه مهمه کارونه په صنعت کې د سړونکو دستګاهو کې ده. وروسته مو بیا کلوروفارم تاسو ته تشریح کړی و چې کلوروفارم یو مایع بې رنګه مایع ده، تخریش کوونکی بوی لري. په خاطر د انستیزي کې ورڅخه کار اخیستل کېده. اوس د یو ښه محلل په حیث په صنعت کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي او د انستیزي په وخت کې د فوسیجن ګاز تولیدول چې فوسیجن ګاز خطرناکه ګاز دی او کلوروفارم ورته په دې خاطر وایي چې دغه د اوبو سره که چیرې تعامل وکړي فارمیک اسید جوړوي. نو دغه فارم د فارمیک اسید څخه اخیستل شوی دی کلوروفارم. همدارنګه موږ کاربن تتراکلوراید تاسو ته تشریح کړ چې کاربن تتراکلوراید هم یو عضوي مرکب دی. د میتان 4 هایدروجن د کلورین سره تعویض شوي دي
میتایل کاربن تتراکلوراید جوړ شوی. کاربن تتراکلوراید هم یو عضوي محلل په حیث ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. پخوا به د اور وژونکي په حیث کله چې چیرې اور سوځېدنه کېدله د کاربن تتراکلوراید محلول څخه به ګټه اخیستله، او اوس ثابته شوي چې دا هم فوسیجان ګاز جوړوي چې فوسیجان ګاز زهري ګاز دی، د انسانانو ژوند د خطر سره مخ کوي. نو موږ د دې درس کې د الکل هلایدونو په اړه هغه مهم لنډ توصیف تاسو ته وکړ چې الکل هلایدونه کوم مرکبات دي، څنګه لاسته راځي، همدارنګه د دوی فزیکي کیمیاوي خواص په اړه وغږېدلو. خدای دې وکړي چې تاسې هم پوه شوي وئ. ستاسې د کورنۍ دندې لپاره د اووم څپرکي د تمرین حل دی چې تاسې دغه تمرین حل کړئ، خپله کتابچو کې ولیکئ. کوم تشریحي، تکمیلي او څلور ځواب پوښتنې چې دي انشاءالله تاسې هغه کولی شئ چې حل کړئ. په دې موږ تاسو ته پوره معلومات درکړي، او کوم معلومات چې پاتې تاسې د کتاب مطالعه کولو نه وروسته کولی شئ چې هغه مطالعه کړئ او خپله پوښتنې مو حل کړئ. تر بیا چې زه د نوي فصل پیلولو لپاره چې الکولونه او ایترونه دي حاضرېږم، تر بیا مو په الله سپارم. د خدای په امان.